سلامونه مې واخلئ ملګرو، جاوید رحمان یم او دې خوا تاسو ته په ریسیپټ باندې را میسج ښکاري. دې کې دا څه لیکلي دا وګورئ. دا یو ورور میسج کړلی چې جاوید بھائی یار زما د واتساپ چې کوم میسجونه دي هغه یو کس دی هغه په خپل موبایل کې ګوري یار زما وایسونه زما ویډیوګانې هر شی یار او بیا ماته را سینډ کوي یار دا څه قصه ده. نو زه راته ښیم چې یار نن سبا به تاسو ډېرې ویډیوګانې کتلي په هغې کې نن سبا لکه خلک دا ښیي چې د بل چا واتساپ په څنګه هیک کړو د بل چا میسجونه چې دي په خپل موبایل کې څنګه ګورو مونږه د بل چا چې د موبایل ډیټا دغه موږ ځان ته څنګه راړو دا خلک ډېرې طریقې ښیي په دې دغه کې په دې موبایلو کې چې د بل څه واتساپ څوک هیک کړي که نه ستاسو واتساپ څوک هیک کړي او ځان ته یې راواړئ نو بیا چې ستاسو د موبایل کې څومره هم څوک تاسو ته میسج کوي وایسونه کوي یا ویډیوګانې څه قسم هم دغه تاسو ته رالیږي که نه نو هغه چې ستاسو واتساپ چا هیک کړی که نه هغه کس چې په خپل موبایل کې هم کتی شي. مثال په طور زه لکه مطلب زما واتساپ څوک هیک کړي ځان ته که نه او نو بیا چې ما ته څوک هم وایس یا ویډیو یا میسج څه شي هم رالیږي نو هغه به هغه ته هم ځي ما ته به پته نه لګي خو لکه هغه به هغه ګوري. تاسو ته پته شته چې واتساپ نن سبا هغه اپلیکیشن دی که نه کوم چې د انسان د ژوند سره تړلی شوی دی بالکل. په دې کې خلک د ویډیو د کور ویډیوګانې مطلب کور کې هر چا سره موبایل دي هغې نه هم خلک ویډیوګانې رالیږي او وایسونه رالیږي لکه د خلکو پرسنل ډیټا په ټوله هر څه چې کوم خاص چې کومه ضروري ډیټا ده د خلکو که نه په واتساپ کې پراته وي چې ستا د واتساپ ډیټا بل څوک ګوري نو د دې نه خو بل څه غټ لکه مطلب څه شرم نشته یار چې هغې کې تاته څوک تصویران هم رالیږي تاسو د کور تصویران پکې پراته وي یا پکې ستاسو وایسونه پراته دي هر څه پکې پراته بل کس ګوري دا ښه خبره بالکل نه ده. لکه دې سره دا ده چې یار لکه اوس موږ ته پته نه لګي او لکه زموږ د کوم واتساپ چې کوم میسجونه دي یا وایسونه دي تصویران دي که هر شی دی هغه بل کس په خپل موبایل کې ګوري یار. نو نن به زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې دا تاسو ته به څنګه پته لګي چې ستاسو واتساپ هیک شوی دی که نه یوه خبره. دویمه خبره ده نن به زه تاسو ته داسې امپورټنټ شی پر موبایل کې ښیم که نه داسې طریقه به درته ښیم چې ستاسو واتساپ که څوک هیک کولی هم شي که نه خو ستاسو به یو میسج هم نشي کتی پوه شوې که څوک هیک هم کړي که نه خو ستاسو به هغه یو میسج هم نشي کتی په خپل موبایل کې صحیح شوه. داسې کوډ درته ښیم د هغې لپاره به تاسو اپلیکیشن هېڅ شی هم نه ډاونلوډ کوئ په دغه واتساپ کې دنده یو داسې سیټینګ دی داسې طریقه ده چې هغه تاسو پر خپل موبایل کې وکړئ که نه نو ستاسو واتساپ که څوک هیک هم کې ځان ته واړئ خو هغه ته به شو کېږي نه هغه ته به کوډ شو کېږي او هغه کوډ په دې واتساپ کې دنده لګي. نو که ویډیو هم خوښه شوه او معلومات ته حاصل شوی انفارمیشن پکې و تاسو ته څه فایده اخیستې وي صحیح شوه نو بیا یې شیر کړئ که نه نو ویډیو مه شیر کوئ صحیح ده. دې خوا راځئ زما سره تاسو پر اسکرین باندې ګورئ چې زه څه کوم. دې خوا اوس ګوره ها دا زما د موبایل سکرین دی که نه په دې باندې زه اوس تاسو ته ښیم زه به اوس ورشم ټول نه مخکې خپل واتساپ ته صحیح ده دغه زما واتساپ دی دا واتساپ ما کولاو کو اوس دې ځای کې تاسو ته بره د درې ډاټ ښکاري درې نشانونه چې دي دا درې ټکي دا بره په دې ګوټ کې په دې به تاسو کلیک کوئ صحیح شوه. دلته یې که ده بیا تاسو ته لیکلی سیټینګ د دې نه مخکې یوه خبره که چېرې تاسو غواړئ که نه چې ستاسو واتساپ چا هیک کړلی که نه تاسو ته په کوم ځای کې په طریقې بشته دا لینک ډیوایس نه دا لینک ډیوایس چې لیکلی په دې به تاسو داسې کلیک کوئ صحیح شو. دلته تاسو په دې کلیک کړو که نه نو دې ځای کې د لینک ای ډیوایس دې ځای د دې نه لاندې راخاري ځای نه تاسو په دې ځای کې به تاسو ته د کروم نشاني د کروم نشان ها کروم کم یو دا کروم یې دا کروم چې کم دی دا یو د دې نشان به تاسو ته په دې ځای کې به تاسو ته د دې کروم نشاني نو کله چې د کروم نشان تاسو ته په دې ځای کې که نه تاسو پوه شئ چې ستاسو واتساپ چا نه چا هیک کړلی مطلب ستاسو میسجونه هغه په خپل موبایل کې ګوري صحیح ده. دې ځای کې تاسو دې ځای کې کتی شئ چې ستاسو واتساپ چا هیک کړلی که نه تاسو ته به دغه ځای کې ښکاري صحیح ده زما هغه چا نه دی هیک کړی. زه واپس بره په دې درې ډاټ باندې کلیک کوم دلته کې دلته کې د سیټینګ دی په دې سیټینګ به کلیک کوم دلته دا بر تاسو ته ښکاري اکاونټ په دې اکاونټ به کلیک کوم دلته کې بیا بر زموږ سره پرایویسي ده سیکورټري ده او د دریم نمبر اپشن تاسو ته ښکاري ټو سټیپ ویریفیکشن په دې به تاسو کلیک کوئ په دې باندې دلته یې کلیک کړو دلته کې اوس ما کوډ لګولی ځان لاینې دا بره دلته کې دا ما لګولی دې زه دا چینج کولی هم شم دې بر ځای نه ختمیږي دې لاندې ځای کې ایډ ایمیل ایډرس دې ځای کې زه خپل ایمیل هم ورکولی شم نو زه به اوس دا دې ځای نه ختم کړم ګورئ دا به ووایم دا به زه ختم کړم تاسو ته مخکې زه د خپل دوباره لګوم صحیح شوه دا اوس دې نه ما ختم کړو زه اوس دې ځای نه اوس ووتم دې واتساپ نه صحیح شوه. اوس دلته کې زه خپل واتساپ ته دوباره ځم ما ته اوس زما واتساپ په دې شکل کې دا کولاو شو
صحیح ده. اوس په زه برابر 3 ډاټ باندې کلیک کوم، دلته یې که د سیټینګ باندې، دلته یې که د بیا اکاونټ پرایویسي اکاونټ دی بیا که د چاټ. صحیح ده. نو زه په دې اکاونټ باندې کلیک کوم، دلته یې که د بیا 2 سټیپ ویریفیکیشن په دې باندې دریم نمبر چې دی په دې به داسې کلیک کوم. دلته کې اوس زما نه اوس تاسو ته به دقسې شو کېږي خپل ستاسو په موبایل کې تاسو ولې تاسو به کوډ نه راولئ. نو دلته که ته دا شنه پټه ښکاري په دې به داسې کلیک کوم. دا اوس هغه ځای دی کوم ځای کې چې زما نه کوډ غواړي. نو زه به اوس فی الحال په دې کې 00 لګوم. ګوره 6 هندسو کوډ به دې کې زما نه غواړي. زه به 6 پیرې 00 لیکم. ګوره 1 2 3 4 5 6 صحیح شو. دا بیا کنفرم کوئ دوباره به ولګئ دقه چې 1 2 3 4 5 6 دا اوس ولګي. دې ځای کې تاسو ایمیل تاسو ورکوئ. نو تاسو که ورکوئ نو ورکوئ، که نه ورکوئ نو ورکوئ. زه به سکیپ کوم، زه خپل ایمیل نه ورکوم. دا به سکیپ تاسو ته ښکاري دا به لرې کړئ دې ځای نه، په دې به داسې کلیک کوئ، د دې نه اوکې به ووایئ. ګوره اوس دا زمونږ ولګېد. صحیح شوه. اوس چې څوک هم چې مطلب زمونږ وټساپ مطلب نشي هیک کولی او که هیک هم کړي که نه نو هغه ته اوس څنګه شو کېږي پته شته. دا به ډن کړئ دې ځای نه داسې. صحیح شو. او دې ځای نه به داسې وځئ. دا وټساپ به زه اوس دې ځای نه لرې کړم. صحیح شو. اوس چې کله زه خپل وټساپ کولاوم که نه داسې دی خو ګوره ها دی خو ما ته ګوره دی خو داسې چې زه څنګه اوس خپل وټساپ داسې کولاوم په اول ځل باندې دا یعنې دا کوډ راغی. دا چې کله په اول ځل ستاسو وټساپ چې څوک هیک کړي که نه او داسې په اول ځل کولاوي نو هغه ته به داسې کوډ ځي. نو کوډ خو هغه ته پته نه وي. نو په دې طریقه باندې تاسو خپل د وټساپ حفاظت کولی شئ. صحیح شوه. اوس په دې ځای کې زه که لاندې خپل هغه انسي ورکړم 1 2 3 4 5 6 دا 6 ورته ما 0 ورکړو ما ته زما وټساپ اون شو. صحیح ده. خو چې کله کوډ خو به تاسو ته دی بل چا ته پته نه وي. نو په دقه طریقه باندې تاسو خپل د وټساپ حفاظت کولی شئ. دا طریقه ډېره زیاته ضروري ده ولې چې وټساپ مطلب لکه چې تاسو میسج بل څوک ګوري هر څه بل چا ته پته وي نو دې نه هېڅ مطلب نشته. که ویډیو هم خوښه شوې وي د ملګرو سره شیر کړئ. ما په خپلو دعاګانو کې همیشه یاد ساتئ. والسلام.